پاکستان افغانانو ته د ویزو نه ورکولو خبر ورکړی. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان وکړ چې نور د افغانان د ویزو اخیستلو په موخه د دوی سفارت او قونسلګریو ته نه ورځي. په کابل کې د خبریال ویب پاڼې دفتر ته په ورلیږل شوي خبرپاڼه کې د پاکستان سفارت ویلي دي چې په اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره باید نور افغانان د ویزو لپاره غوښتنه ونه کړي. البته هغه کسان ویزا اخیستلی او غوښتنه یې کولی شي چې ډیره بیړنۍ اړتیا ولري. که څه هم تر دې دمه ګړیه افغان حکومت د پاکستان پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو دا پریکړه ښایي د ځینو افغانانو په تجارت منفي اغیز وکړي. که څه هم افغانان وایي چې پاکستان سفارتي چارواکي د رشوت اخیستلو او په کمیشن کارۍ د ویزو کاروبار ته لار خلاصوي، خو پاکستاني چارواکي وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د دوی په وینا افغانانو ته ستونزې جوړې نشي. څه موده وړاندې هم په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکړې په اړه محدودیتونه لګولي وو او اعلان یې کړی و چې یوازې د پاخه عمر لرونکو ناروغانو او ښځو ته به ویزه ورکوي. دغه سفارت له افغان حکومت نه غوښتي وو د هغه کسانو مخه دې ونیسي چې سفارت نه بهر خلکو نه ویزې اخیستلو په موخه پیسې او رشوت اخلي، خو خلک وایي رشوت اخیستونکي او د کمیشن کارانو سره د خلکو په وینا پاکستاني چارواکي لاس لري. خبریال ویب پاڼې ته په کابل کې ځینې افغانانو په یو خوله دا خبره کړې ده چې پاکستان هسې عامو افغانانو ته سرخوږی جوړوي، که نه طالبان په پاکستان کې شناختي کارډونه په عامه توګه پاکستان ته تګ راتګ کوي او په افغانستان کې جنگ پر مخ وړي. ډیری افغانان په دې باور دي چې د پاکستان له لوري هسې اقدامات ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي، چې دا به په لنډ مهال کې د افغانانو په زیان، خو په اوږد وخت کې به د افغانانو لپاره یو ښه زیری وي.